په افغانستان کې د بشري مرستو په کمېدو سره له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستې په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت وګړي له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري ټولنو فعالیتونه یې په جدي ډول محدود کړي. د دوشنبې پر ورځ د مارچ پر 24مه نیټه په یوه خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا د مرستیال اسوز وان میګن له خولې لیکل شوي په داسې حال کې چې نارینه، ښځې او ماشومان بیړنیو مالي مرستو او نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. NRC او ملګري یې د مهمو مرستندویانو لخوا له جدي بودیجوي کمښت سره مخ دي. NRC ډیره کړې چې د ډیری نورو بشري ټولنو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځینې نور دفترونه یې هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د NRC د معلوماتو له مخې دا مرکزونه بیا راستنېدونکو کډوالو او له کورنیو بېځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول ښځو ته خدمتونه وړاندې کوي.